السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. ملګری د سوشل میډیا باندې څه خبر چلیږي چې د نسیم شاه تعلق چې کم دینو د جماعت العلماء سره د سو کوی چې د جماعت اسلامي سره د متعلق چې کم دینو تاسو سره ده یاره جی که د هرې پارټۍ سره تعلقي کنه خو چکی د پی ٹی آئی. मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने मेरे लिए खुसूसी दुआएं की और बाकी जितने जमियत उलमा इस्लाम की कारकुनान हैं सब ने मेरे लिए दुआ की. نو ملګرو دغه د نسیم شاه خبرې وې کومې چې تاسو واورېدې په کوم کې چې هغه وایي چې دا د مولانا فضل الرحمن او زمونږ کوم نور کوم مشران چې دي د هغو دعاګانې وې په هغه سره مونږ میچ چې کوم دی هغه وګټو. تاسو د هغې کور هم هغه کتی شئ چې کوم کې چې د جمعیت علما اسلام جنډې په دغه باندې جوړ شوی دی د دیوالونو کوم رنګ چې دی هغه هم د جمعیت علما اسلام د جنډې دی. د دې نه علاوه نور د دې کوم کلیوال چې دي هغو سره چې هم کومه رابطه شوې ده نو هغه هم وایي چې دا د جمعیت علما اسلام یو ډېر سرګرم کارکون دی. د دې پلار او سابقه داسې جنرال سیکرټري داسې ویل کېږي هغه هم پاتې شوی دی. نو په سوشل میډیا هغه هم د دې کې یو سیاست جوړ شوی دی کوم میچ وګټلی شو جمعیت والا چې کوم پوسټونه کوي وایي مونږ وګټو پی ټي آی والا بل طرف ته قیسې چې دی هغه کوي. نو په دې کې چې کوم دی سیاست هغه نه دی جوړول پکار آی زمونږ د ټول پاکستان میچ و زمونږ د پاکستان عزت و هغه وشو او تاسو د اوس دلته راپاسېدل یا څوک یو څه قیسې کوي څوک بل څه کوي. د دې تعلق چې کوم دی د هغه د جمعیت علما اسلام سره د کومه ویډیو چې په سوشل میډیا وایرل شو هغه هم موږ تاسو سره شریک کړه. نو دغه معلومات هغه تاسو ته پوره در ورسېده. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.